درې همنومي کسان. د تبت د خلکو یوه ولسي کیسه. ونو یو وخت په تبت کې درې کسان اوسېدل چې درې وړه جینجیا نومېدل. دا یو جینجیا د قوم مشر او خان و، دا بل ترکان او دریم جینجیا د خان نوکر و. ترکان جینجیا له یوې ډېرې ښکلې نجلۍ سره واده وکړ. نوکر جینجیا به همیشه ارمان کوه چې دا نجلۍ کاشکې د ده په نصیب شوې وای. دی د ترکان ناوې ته ډېر ښکته پورته کېده او خوشامندۍ ورته کولې چې اشنایي ورسره وکړي. خو هغه ډېره بې بې ښځه وه، د مخ غوندې زړه هم ښکلی و او نوکر جینجیا ته یې اجازه نه ورکوله چې دې ته هغه د چا خبره چپ قدرې وګوري. نوکر جینجیا د ترکان جینجیا د وژلو په فکر کې شو. په دې منځ کې خان جینجیا ومړ او نوکر جینجیا ته د ترکان د وژلو لپاره یوه شیطاني نقشه په زړه کې ورتېره شوه. د په پټه د بودایانو د خطاطي زده کړه پیل کړه او چې یو څه چلونه یې زده کړل نو د بودایي لیک په یوه زړه او مرموزه بڼه یو لیک ولیکه او د خان مشر زوی ته یې چې اوس د پلار په ځای د قوم مشر و ورکړ او ورته ویل هغه بله ورځ په دغه لیک پیښ شوم، زه خو ورباندې بیخي پوه نه شوم، تاسې ته مې راوړ چې څه به پکې لیکلي وي. نوی خان په لیک نه پوهېده. خط یې د لوستلو لپاره خپل منشي ته ورکړ. منشي چې ولوست ویل دا د وفات شوي خان خط دی. وفات شوي خان لیکلی دی چې له مړینې وروسته اسمانونو ته وختم او دلته یو لوی سرکاري مقام لرم، خو کور مې چندان کور نه دی. له زویه مې غواړم چې تر ټولو تکړه ترکان راواستوي چې د ښکلي کور په جوړولو کې ورته سخته اړتیا لرم. دا خو معلومه وه چې تر ګردو تکړه ترکان د خان همنومی سړی جینجیا ترکان و. ترکان یې راوغوښت او ورته ویل پلار مې په بله دنیا کې کور جوړوي او تر ګردو تکړه ترکان یې پکار دی. دا کار به ته کوي او خامخا به بلې دنیا ته ځي. د خان د خبرې د نه منلو جرأت له هیچا سره نه و. ترکان جینجیا سخت ورخطا شو. فکر یې کار پرېښود او خبرې یې له ذهنه ووتې. خو څرنګه چې ژوند ډېر شیرین شی دی نو یوه پلمه یې وموندله او خان ته یې وویل خان صاحب ستا امر به ولې نه منم، په غبرګولۍ مو یې منم، خو که یو څه وخت راکړئ، یوازې 2 ورځې وخت غواړم چې د خپل کور شاته د بنګو په پټي کې د تن د سوځولو لپاره لرګي راغونډ کړم او بلې دنیا ته د تګ د مراسمو بندوبست وکړم. په 8مه ورځ به نو زه بالکل تیار یم چې له خیره سره بلې دنیا ته روان شم او د وفات شوي خان د ماڼۍ جوړولو ته ځان ورسوم. خان ته د ترکان عذر په ځای معلوم شو او اجازه یې ورکړه چې په 2 ورځو کې ځان سفر ته چمتو کړي. ترکان چې له خانه را رخصت شو پلټنه یې پیل کړه چې خان ته ولې دغه فکر ور پیدا شوی دی. له ډېرو پلټنو وروسته پوه شو چې ټول جنجال ورته په قدیم طرز لیکل شوي خط جوړ کړی او خط نوکر جینجیا موندلی دی. ترکان په دې کیسه ډېر فکر وکړ، آخر دې نتیجې ته ورسید چې دا د ده د وژلو لپاره د نوکر جینجیا دسیسه ده. ترکان جینجیا کور ته لاړ او میرمنې ته یې وویل یوه ډېره چټي پیښه شوې ده، خان غواړي بلې دنیا ته لاړ شم او هلته د ده پلار ته کور جوړ کړم. ما چې پوښتنه وکړه دا ټول د نوکر جینجیا کار دی. ما خان ته نه شوی ویلی، خو د 2 ورځو اجازه مې ځینې واخیسته چې تر هغو پورې د کور د شا په پټي کې بلې دنیا ته د تلو د مراسمو بندوبست وکړم. خان ته دا نشم ویلی چې نه یې کوم، خو یو چل ورسره کیدای شي. زه او ته باید د کور د شا د بنګو په پټي کې یو لغم ووهو چې دا بل سر یې د کور د منځ کوټې ته راوتلی وي. دا کار به دواړه د شپې په تیاره کې کوو چې هیڅوک مو ونه ویني. زه به بلې دنیا ته د تلو په ورځ همدلته په لغم کې پټ شم او داسې به وښیو چې گویا زه بلې دنیا ته لاړم. وروسته به په کراره د خلاصون یوه لاره پیدا کړو. ښځې چې دا کیسه واورېده حیرانه دریانه شوه. نوکر جینجیا ته یې له قهره وینه وایشېده. میړه ته یې وویل چې څه مې په وس کې وي هغه به وکړم چې کونډه نشم. ښځې او میړه به هره شپه چې تیاره خپره شوه لغم کینده. په 2مه شپه لغم بشپړ شو. یو سر یې د کور شاته د بنګو په پټي کې و او بل سر یې د کور خونې ته راوتلی و.
دوی د لغم په سر اواره تیږه کېښوده او تیږه یې په خاوره کې پټه کړه چې د چا ورپام نشي. اتمه ورځ بلې دنیا ته د ترکاڼ جنجا د تللو ورځ راورسېده. ډولونه ډنګېدل او خان له ګڼو سپین ږیرو او نوکرانو سره د ترکاڼ د کور خواته روان و چې اسمان ته د هغه د ختلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د خان او ورسره راغلیو کسانو ډله د بنګو پټي ته تاو شوه. نوکرانو پټي ته بوټي وچلول او ترکاڼ جنجا ته وویل شول چې د ترکاڼۍ د سامان کڅوړه دي په اوږه کړي او د بوټو د ډېرې منځته دي ورشي. دغه وخت نوکرانو بوټو ته اور واچوه. دوی د اور د لوګو ننداره کوله چې مخ په بره ختل او د دوی په ګمان ترکاڼ جنجا یا اسمان ته ورسره خېژاوه. د نوکر جنجا زړه دربېده چې د ترکاڼ جنجا چیغې سورې د هر څه ګډوډ نه کړي. نو نارې کړې هلی هلی، ډولونه وډنګوئ، خوشحالۍ وکړئ چې ترکاڼ جنجا اسمان ته روانېږي او هلته زموږ وفات شوي خان ته ماڼۍ جوړوي. هلی. اور بل و او لوی مخ په بره روان و. نوکر جنجا خان ته په خوشحالۍ وویل: خان صاحب، هغه لوګی ویني؟ هغه بر ښه ورته ځیر شئ. هلته یو آس دی او یو سړی ورباندې سپور دی. جنجا ډېر چټک روان دی. خان ډېر په خوند لوګو ته کتل او خوشحاله و چې خپل وفات شوي پلار ته تر ګردو لایق ترکاڼ وراستوي. دغه وخت چې اور بلېده او لوګي پاس ختل، ترکاڼ جنجا لغم ته ننوتی او ځان یې کور ته رسولی و. دی نور په کور کې پټ و. میرمنې به یې شیدې، کوچ مستې او نور ښه خواړه ورته برابرول. د کابو یو کال همداسې تیر کړ. کار یې نه و، شپه ورځ به ناست و. په دې اوږده موده کې ښه سور سپین او چاغ شو. له بلې خوا نوکر جنجا چې ګمان کاوه ښځه کونډه ده، د خدای وسې وکړې چې د ځان انډیوالی کړي، خو هغې ورته هغه د چا خبره د سپي په سترګه هم نه کتل. په دې اوږده موده کې ترکاڼ جنجا په بودۍ خطاطي کې ځان ډېر تکړه کړ. د په ډېر ښکلی خط د وفات شوي خان لخوا یو لیک ولیکه او له ځان سره یې وساته. چې د ترکاڼ کال پوره شو، په پټه د بنګو پټي ته لاړ او په هماغه ځای کې ودرېد چې خلکو ګمان کوه چې دی هورې سوځېدلی او اسمان ته ختلی دی. ترکاڼ چې د ترکاڼۍ د سامان هماغه کڅوړه یې په اوږه وه، نارې کړې: سلام، ټولو ته سلام، چیرته یاست؟ زه دا دی له اسمانه راښکته شوم. تر هر چا د مخه د ترکاڼ ښځې ورمنډه کړه او داسې روغبړ ورسره وکړ لکه په رښتیا چې میړه له بلې دنیا راغلی وي. ښځې بیا د خان د ماڼۍ په لور منډه کړه چې په خان زیری وکړي. خان ډیر خوشحاله شو او امر یې وکړ چې د ترکاڼ جنجا د هر کلي لپاره د نغري وډنګول شي، سورني دی وغږول شي او ډولونه دی ووهل شي. خان ترکاڼ په ماڼۍ کې میلمه کړ او د وفات شوي پلار د حال احوال پوښتنه یې ورنه وکړه. ترکاڼ ورته وویل: د وفات شوي خان د کور کار می بشپړ کړ. ډیر را باندې مهربانه اوسئ، لکه تاسو چې یاست. بې حده یې ونازولم. تاسو خو راته وګورئ، ډیر چاغ شوی یم. صاحب، یوه ډیره لوکسه ماڼۍ مې ورته جوړه کړه. تر دې ماڼۍ به 10 برابره لویه وي. وفات شوی خان ډیر آسوده و او ډیر خوشحاله و، خو بس دا یو د نوکر مشکلي و. دغه یوه آرزو یې وه چې کاشکې هغه خپل نوکر ورسره وای. وروسته بیا ترکاڼ له جیبه یو لیک راویست او خان ته یې ورکړ. وی ویل: صاحب، دغه لیک یې ستاسې لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او بیا یې نوکر جنجا راوغوښت. ورته وی ویل: ځان تیار کړه، ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې پکار یې. نوکر بې حده ورخطا شو، خو لکه څنګه چې ډیر ځله لیدل شوي دي چې هغه کسان چې د نورو د تیر ایستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تیر ایستل کیږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول: ترکاڼ خدا دی، په خیر لاړ، په خیر راغی. زه نو ولې ورخطا کیږم؟ توکل پکار دی. نوکر د ترکاڼ غوندې ورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په 8مه ورځ نوکر د ترکاڼ د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. دا غبل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه ډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق په دې کې و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه و او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجا بیا هیڅ کله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.